أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. پدې مذکورہ آیتونو کې اللہ پاک د دعا په شکل کې بشارت ورکړي مومنانو ته. غزوه خندق کې صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چکلا خندق کنستو نو د سلمانی فارسی په حصہ کې یو ګټ مخل راغی چې هغه ګټ صحابو نشو ماتولی. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودالے واغستا او جبل واغستو او پہاغی باندی یو گزارو کو. نو هاغ گزار سرا یو رنا خارج شوا چاغ خلقو لیدا. بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم گزارو کو پاغ گھٹ باندی. نو بیا هم دغ شانتی رنا تیز خارج شو. پدریم زل گزارو کو نو بیا دغ شانتی رنا خارج شوا او آغا گھٹ مات شو. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل چه ما اول ځل گزارو کو او کم رنا اغا خارج شوا نو ما پدے کی د قیصر د کسرا د فارس محلات ولیدل او عمارتونه ولیدل. او دویم ځل چې ما گزارو کو نو پاغې کې د قیصر او د رومیانو عمارتونه او محلات مولیدل. او دریم ځل چې مې گزارو کو نو ما د یمن محلات او عمارتونه په دغه رڼا کې ولیدل. او بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل
چې ما ته جبریل امین دا زیر راکړی دی چې ستا امتیانو ته به زه دا فارس ته عمارتونه او محلات او دارنګې د رومیانو دا محلات او عمارات او دارنګې د یمن دا محلات او عمارات دا به ورکوم. نو دا خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیشنګویۍ په طور باندې وکړو، نو منافقینو ټوکې شروع کړې او مسخرې شروع کړې چې زمونږ خو په مړه خېټه باندې د ډوډۍ درک نه لګي او مونږ خو د خپل ځان حفاظت د دشمنان اسلام نه نشو کولی. نو څنګه دا پیغمبر وایي چې د فارس عمارات او محلات او د روم عمارات او محلات او دارنګه د یمن عمارات او محلات په مؤمنانو په قبضه کې راځي. دې مسخرې شروع کړې او ټوکې شروع کړې او دې ته دا یو ګپ ښکاره شو. نو الله رب العالمین دا آیتونه نازل کړل چې قل اللهم مالک الملک، چې تاسو مانا دا دعا غواړئ او دا دعا چې مانا غواړئ په دې طریقه باندې چې په کومه طریقه درته زه ښیم نو زه به تاسو له فتح درکړم. د ایران دا محلات او د روم دا محلات او دارنګه د یمن دا محلات دا بس تاسو په قبضه کې زه درکړم، خو تاسو فی الحال دا دعا کوئ او مانه غواړئ او باقی آئنده وخت کې به تاسو ته زه فتح درکوم. نو دا آیتونه په داسې موقع کې نازل شوي دي. نو شکر د دعا دی، خو لیکن په دې کې خوشخبری او زیری دی د مسلمانانو د فتوحاتو په باره کې. نو فرمایي چې قل اللهم ووایا اے پیغمبره چې اے الله مالک الملکی، اے بادشاہ د حکومتونو بادشاہ څوک دی؟ دا الله دی. د ټولو بادشاہو مالک دا الله دی. او چاله چې وغواړي نو الله بادشاہي ورکوي، چا نه وغواړي نو هغه نه بادشاہي اخلي. خدا بادشاہي ورکول دا د دې خبرې دلیل نه دی چې چاله بادشاہي ورکوي نو دا به ګنې د الله خوښ وي، او چې چا نه بادشاہي اخلي نو دا د دې خبرې دلیل هم نه دی چې ګنې دا د الله خوښ نه دی. کله الله پاک عادل بادشاہ راولي نو دا د الله رحمت دی چې الله په یو قوم باندې رحم کول غواړي نو عادل بادشاہ پې راولي، او کله چې الله پاک یو قوم له عذاب ورکول غواړي نو ظالم بادشاہ پې راولي. لکه نن موږ له الله عذاب راکول غواړي نو دا ظالم بادشاہ روستی چې دا سودي نظام چلی، الله سره په جنګ اړام دی. دغه شانتې مخکني چې کوم تیر شوي دي نو هغه ظالمان بادشاهان هغې هم د الله مقابله کړې ده او الله سره جنګ کړی دی او سودي نظام یې چلولی دی. نو دا دې څوک نه وایي چې چاله الله بادشاهي ورکړي نو ګنې دا د الله محبوب دی. دا د الله د محبوبیت نښه نه ده. ډېر خلک داسې وایي
چیرې فلانی لا الله حکومت ورکو نو خدا الله وخت نو زکه ورکو نو فرعون له هم الله حکومت ورکړو خدا الله خو خدا الله دشمن دارنګي مودي له هم ورکړي دي نو دا د الله وخت دی چې په مسلمانانو باندې دا ظلمونه کوي دا خو ظالم بادشاہ کله کله الله راولي دا عذاب ورکولو لپاره نو په موږ باندې دا ظالمان بادشاہان الله راولي د موږ له عذاب راکړي او موږ له عذاب ولې راکړي ځکه موږ د الله په ځمکه باندې د الله د دین کار نه کوو د الله د دین غلبه نه غواړو او یوازې ذکر ته او یوازې مستحدین نه وي چې بس تش منځونه بکو او تش ذکر بکو او بس الله سره بسې به زمونږ تعلق قائمي هته نه پورا دین اسلام عمل کې راوستل چې هغه په جماعت کې هم دغه دین اسلام عمل کې راوستل دي او حکومت کې هم دي او ملازمت کې هم دي او تجارت کې هم دي د ژوند په هر شعبه کې د الله تابعداري راوستل دیتا اسلام کې داخلي دلو او چې څه د خوخه یو څه کې او څه د نی خوخه غنه کې دیتا پورا دین اسلام کې داخلي دل نه وي موږ پورا دین اسلام خو نه خپل کړی موږ پورا د الله په احکام باندې عمل نه کوو موږ یو حکم منو او بل نه منو لکه اقیم الصلاۃ منو او اقیم الدین نه منو نو نتیجه دا ده چې الله تعالی ظالمان بادشاہان راولي او موږ له عذاب راکړي دا د الله عذاب باقی دا الله د محبوبیت دارو مدار پس ده ناغه قرآن کې الله زې پځې ویلي چې هغه په تقوا باندې دي ان اکرمکم عند الله اتقاکم دا الله پنځ محبوب هغه څوک دی چې هغه ډېر تقوادار دی دا الله پنځ باندې محبوب هغه څوک دی چې هغه ډېر پرهیزګار دی دا الله پنځ باندې محبوب هغه څوک دی چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورا وفادار دا په طریقه باندې پورا ژوند تیري نو دی وجنا الله تعالی کله کله ظالمان راولي نو دا مطلب به نه اخلي چې الله تعالی بادشاہي ورکړي نو دا کنه د الله محبوبي دا د الله محبوب نه د محبوبیت دارو مدار هغه په دې باندې په حکومت باندې نه دی دا الله د امتحان د پر راولي کله عادل راولي منګه په الله تعالی ازمایي کله ظالم راولي منګه په الله تعالی ازمایي نو دې کې صرف دومره وی چې اختیارات د بادشاہ د چا په لاس کې د الله په لاس کې دې کې صرف دا وایا اے پیغمبر اللهم اے الله مالک الملک اے بادشاہ د حکومت اے اختیارمند د بادشاہو داسې وایي تو دل ملک منتشا تور کے بادشاہی آغا چاہتا چو غوڑی تو لگنن عمران دا پارا وقت دن عمران خانی روستے او نواز شریف نے بادشاہی اغسطر وقت ناغنے واغستا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ او تا اخلی بادشاہی دا آغا چاہنا چو غوڑی وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ او تا عزت ورکے آغا چاہتا چو غوڑی عزت غلبی تا ہوئی پارا بے جمکی نو تا غلبہ ورکے آغا چاہتا چو غوڑی وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ او تا ذلت ورکے او تا کمزوری کے آغا چاہ لرا چو غوڑی دا ټول اختیارات اے اللہ ستا پلاس کی بیدک الخیر او ستا پلاس کی دی ہر خیر ستا پلاس کی انکا علا کل شئین قدیر بے شکت بہریو سیز باندے قدرت لرن کی
تولج اللیل فی النهار وردا توحید هم دی اور سره د توحید دلایل ذکر کی تو ننباسش پی لرا پروس کی روز یوگده شی نو دشپی سے حصہ پاک داخل شی نو دقیت اشارہ کی تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل او تداخل روز لرا پشپا کی لکن نشپا ہوگده شوی دا نو روز پاک دیر حصہ داخل شوی دا مخ کی منز پو باندے نو ہو پوری رسیده اس منز پو کم بول رہا نو دا 2 گھنٹے تقریبا دا پسکی شو دا پشپا کی دا روز داخل شو او دا سے غروب شمس تا شروع کی گی چلوار پریوزی دا با وقت نو دیر حصہ اس شپے تلاڑ روز کم شو وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ او ترو باسی جوندے دمڑینا لگا کے اپڑائی اللہ تینا بچے پیدا کی دارنگ مشرک و کافر پا منزلہ دمڑی دے اللہ تینا کل کل مسلمان پیدا کی چاہ پا منزلہ دا جوندی دے دارنگ جاہل انسان پا منزلہ دمڑی دے کلتنا اللہ عالم پیدا کی ناغا پا منزلہ دا جوندی دے دے ٹھولو تا اشارہ کی وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيُّ او ترو باسی مڑی دا جوندینا لکہ چرکا جوندے بھی ہو گیا تینا پیدا شی مڑی وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ او ترزق ورکے حق چاہتا چو غاڑی تو بغیر حساب دیرو بی حساب مطلب دانا دے چا اللہ تے حساب معلوم نہیں دا اللہ دا علم نا بغیر خویو پانم دا انہیں نکریوزی وما تسقط من ورقت الا یعلموها و بی حساب نا مراد دارے چا دیرو نو چاہتا اللہ واری اگلا دیر رزق ورکئی چاہتا اللہ واری اغتا رزق تنگئی دادا اللہ ذال قانون دی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین دا منکرین توحید ذکر وشو او دا توحید دا منون کو ذکر وشو نو اس ور پسی ہوئی جسوک توحید منون کی دی نو دار دا دے کافر سرا ڈالا نکئی او دا کافر سرا دے دا زڑ تعلقات نساتی زکا کافران دا دی دا دوستے قابل ندی یہودو سرا او نسواراو سرا او نور کافر سرا دا مسلمانانو ڈلبازی دا زڑو او تعلق دا زڑو چاگے تا موالات ہوئی دا من دے دا ندی جائز لکبل آیت کے داسی کو یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنسوارا اولیاء دوستان منی سے یہود و نسوار نو دوستان منی سے نو مطلب دار چی دی سر دوستی مانا کرا او بیا فرمائی وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ چاچی دی سر دوستی اڑا بدنی نہیں دا بدنی سر ملگری پر قیامت کی وعید بیان کو نو دیز ہے کہ ہم دقا خبر گئی چی یہودیانو سرا موالات و دزڑ تعلق مساتے داغی پڑھلا کے مشا ملے گے آگی سر یو بلاک مجوڑا بے خوزو بار بار ویم چی دا قرآن نخو منگ ہمیشہ طول نا پرمانے نو دا اللہ دا خبری زمن عمل کی نشتا ہوئے نن مسلمانان طول دا کافرو بیو بلاک کی شامل اتحادیان بھی من قرآن نڈیل لنی آسی ذات تا مسلمانان وایو او اسی ذات تا جنتیان وایو او اسی صحبہ گیری وڑو ذات تا زبرگان وایو
نور په حقیقت کې د الله او د الله د رسول د هدایاتونو ډېر لري عمل هم پشان ته د عمل د کافرو دی خو شکل هم پشان ته د شکل د مسلمانانو دی نو الله وایي چې داسې به هم نه کوي دا کار به هم نه کوي ګیره دې پرېښودې ده او ذکر کې او قرآن وایي نو کافرو سره به دوستي نه کوي لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندی نسی مومنان کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین ما سوا د مومنانونا نور تعلقات و سر ساتا سفارتی تعلقات ساتل جائز دی او دارنگ تجارت ور سر جائز دی تجارت و سر کوا او دارنگ خدمت کوا دلو کے نمرین روڑے پہ خوروا روڑے خلق سپیتا مچی ودا اولا بنی آدم دی روڑے والا ور کوا علاج معالجے کوا خیال ساتا دیتا مدارات ہوئی مدارات کوا خموالات مکوا مواسات کوا ہمدردی کوا لیکن د زړه تعلق سره مساتا او د زړه مینا سره مساتا زړه کې ولا ځای مور کوا ډله سره مکوا دا مراد دی څوک چې د الله د دین نه ډري الله وی هغه سره وډل نه کوي بس دا خبر نو کافر خدا الله د دین نه ډېر لري دی چې انکار کوي نو الله وی ډله ور سره نه کوي او مسلمان دا سی چې هغه د الله د تابعداري نه لري دی هغه پسې بم نزي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه چې څوک په خواهشاتو پسې روان دی او زړه د الله د ذکر نه غافل دی او په خواهشاتو پسې روان دی د الله تابعدار نه دی هغه پسې مزه الله وی هغه پسې مزه خو منګه ګورو چې کوم ټولو نه ناکارې او هغه په سیاست کې اړو دین منی نه موږ هغه وټول دا د قرآن نه لري والي الله وی اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مؤمنان الله نه ویریږي او چې کوم خلک رښتینی مؤمنان دي دا غي سره ډله کوي هغه پسې دي رښتینو پسې دي په دعوت ایمان کې چې څوک رښتینی دي هغه پسې ځي غلطو پسې مزه نو یو سره وایي نو خبر ګوري ناکار نو بزان ساتي ومن يفعل ذلك او چا چې وکړه دا کار د کافرو سره دوستي وساته نو فليس من الله في شيء نو نه بيدې د الله د رحمت نه پیسې کې د الله رحمت بدته نه ملوي کافر سره چې څوک دوستی کوي الله وی دا زمانہ نه دی زما د ډلې نه دی زما د رحمت مستحق نه دی زما د وعدو مطابق بدته زما رحمت او محبت نه ملوي دا ځکه نن د خدای عذاب دی دا ډېن کې ولار سي چې دی دا کرونا مرونا دا د خدای عذابونه دي او دا په دې وجه دي چې مسلمانان د کافرو سره سګي تعلقات ساتي او هغه ورته هدایت جاری کوي او دی په عمل کوي نو جاری سره الله وی ډله سو کوي نو زما رحمت باغی سره نه زما تعلق بداغی سره نه د زما د فضل او زما د کرم الا ان تتقوا منهم تقا ها کيريګه تاسو داغینا پيریدل سرا دا یو خاص مسلې ته اشاره وکړه کدا سی وی چې دا کافر نه یریږي کلاشنکو په دل پسره کې دی وای کلمه د کفر کني وجنم دی هو یریږي د مر خطر رااله نو کبیا اظهار د کلمې د کفر وکي نو خیر دی باغی دی الله نه نیسی
ځان د بچو د پاره کلمه د کفر وې او زړه کې د عقیده برابرۍ نو بیا د الله نه نیسی نو د مرګ خطر چې راشي نو بیا الله اجازت ورکړي چې کته د کافر په مخ کې کلمه د کفر وې او دا هغه د زړه د پاره یو څو خبرې د اسلام خلاف وکړي او چې زړه کې د عقیده برابرۍ نو بیا خیر دې بیا د الله نه نیسی بل زوی الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان اکراه شي بچا باندې جبر شي او زور شي بچا باندې او زړه مطمئنی په ایمان باندې نو بیا خیر دې ک اظهار د کلمې د کفر کی خدا خو خاص صورت یاد کړه پدغه وخت کې ک اظهار د کلمې د کفر نکی او کافر مړ کی نو دې به شهید شي عظمت دا خو رخصت شته دي چې زده کافر نه یریږي د مرګ نه یریږي نو کلمه د کفر خیر دی وایا خو کو اسی ورسره ډاله کې او د زړه تعلق ساتي نو بیا معنا دی ويحذركم الله نفسا یری تاسو الله پاک د خپل ځان نه یعنی د خپل عذاب وإلى الله المصير او خاص الله تعالی ګرځیدل دي تاسو قولوا يا پیغمبر دیتا ان تخفوا ما في صدوركم کتا سو پټوي هغه چې پسینو تاسو کې دي او تبدوه یا ښکار کوي تاسو غیلرا یعلم الله عالم دے باغی باندې الله پاک الله تعالی سمال الله نے اس نہ پٹھی ويعلم ما في السماوات وما في الارض او عالم دے الله پاک پټول هغه سيزونو چې پاسمانونو کې دي او هغه سيزونو چې پزمکه کې دي والله على كل شيء قدير او الله بار یو سيز باندې قدرت لرونکی دی يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا باہر وس کی چې وبمومي هر یو نفسو هغه سوچ د کړي وي من خیر د نیکینا محضرن حاضر چا نیکی کړي وي هغه حاضر وي وما عملت او هغه سوچ د کړي وي من سوء د بدنا ګناونه کړي زکات تخبار سو مخ تراشی عمل نامه باور کړي عالمت نفس ما احضرت عالم بشي هر یو نفس باغ سچ د حاضر کړي کما اعمال د کړي ځان نه مخ کې لګلي عمل نامه په شکل کې باغ ور د پیش کړي نو چې دی عمومي دا ټول اعمال د نیکه او د بده نو تود لو ان بینها نو خو غیبا دغه نفس لو ان بینها چې کاش وی پمینځ د نفس کې و بینه او پمینځ د عمل د کې امدم بعیدا فاصله او مزل لري ځکه کافر چې ناکار اعمال وي چاغه د ناکار اعمالو نه عمل نامه ډکړي نو چې دی ویني چې پدې کې حقوق ور دی او پدې کې خو شرک دی او پدې کې خو بدعات دی او پدې کې رسومات دي او د الله دا نافرمانه لیکلي شوی دي نو دې بدل کې سوچوي چې دا خو جهنم دی او دا خو لړمانان او ماران دي چې دا اعمال پدې کې لیکلي دي او سبب دور دی تو دې بارمان وکي چې ارمان دې چې زما او زما د عمل نامې په منځ کې زرګونه میله لري والي او دا عمل نامه د دې نظارو خبر شوی نه وي یا لیتها لم اوت کتابیا کاش ما ته د عمل نامه راکړی شوی نه وي ولم ادر ما حسابیا او زه د خپل اعمالو د حساب او کتاب نه خبر شوی نه وي
دا بدی ارمانونه کوي افسوسونه کوي خدا ارمان او ارزو او افسوس په ځای نه نیسي ويحذركم الله نفسا يريتا الله پاک د خپل ځان نه والله رؤوف بالعباد الله شفقت کوونکی دی په خپل بندګانو ورپسې وایي چې کله نجات غواړئ او تاسو د الله د عذاب نه خلاصي غواړئ او کامیابی غواړئ نو زما د پیغمبر اتباع وکړئ زما د پیغمبر اتباع وکړئ او زما مینا غواړئ چې الله مونږ سره مینا وکړي نو زما محبت بالا ملاويږي چې زما د پیغمبر په نقش قدم جون تیر نو ورپسې د نجات طریقه خي د الله د عذاب قل وایا اے پیغمبر ان کنتم کچریه تاسو تحبون الله چې تاسو خوښوي الله لرا نو فتبعوني پس تاسو تابعداریو کې زما تابعداري ستوي تابعداري دې ته نه وایي چې پیغمبر څنګه خبرې کړي دا شان خبرې وکړي تابعداری په عمل کی اتباع په عمل کی نو زما د پیغمبر په عمل پسې روان شي نو د الله پیغمبر خو منظورم کړی دي د الله د مرضا مطابق او د الله پیغمبر خیراتونه کړی دي د الله د مرضا مطابق او د الله پیغمبر حکومت هم کړی دی د الله د مرضا مطابق اور ټول جون د قران عملی نمونه تیر کړی دا نو زما د پیغمبر اتباع وکړه عملی نمونه د قران جوړ شي عملی نمونه د قران جوړ شي کتا سوواړه چې الله دې موږ سره مينو دا الله مینا سي نه ملاوي دا الله مینا او دا الله محبت دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا بيدار باندې به ملاوي چې ټول جون د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پرنګ کې راشي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جونتا ټول جون دوبه منګ الله سره مینا وړو دا الله مینا وړو او سبب نور د الله تعالی نا پرمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه جون نه تیرو بس آسان طریقې د الله د رسول الله په لکړي بس باغی عمل کو او چې کوم ګران اعمال دی هغه په ځای پرې او ځان نم سپرګان جوړ کړی چې موږ سپرګان یو 24 घंटे جون رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران پرانا کې تیر کړی دی عملی نمونه وا نو 24 घंटे جون د قران پشان د قران پرانا کې تیرو دې تصور دې ته وی سبب ته محبت الله رب العالمین با مصطفی برسا خیشرا کہ ایہا مبوس اگر بقو نرسیدی تمام بولا حبی چید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تٹول جن دو بخے راغ پشانت جن تیروے نتاسو تباد اللہ محبت ملاوی گی او کدا سے نہ کوي رسول الله د جون پشانت جون نه تیروي نو بیا دا د ابو لهب طریقه دا د ابو جهل طریقه دا د فرعون طریقه بیا بتا سو د رسول الله په لار باندې نه ورو مو خوري راځه کړه کسانه چرته یو مسلم طبيعت منی هغه کو د رسول الله په طریقه نورش نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم جون دوره وینې دوی کړي دی خپل او دې خېټه پورې کانی تړلې د لوګو او د تندو فاقیه تیرې کړي دی لوګي تیرې کړي تند تیرې کړي د الله د دین د غلبې د پر هو موږ سه په خدای مزي خېټه مړه خېټه باندې ګرځو او دین مغلوب دی او فکر نشته او هر یو وې د پیغمبر کا ته د پیغمبر په لار روانه د سره نه
چې تر څو پورې د الله په ځمکه باندې د الله دین غالب کول نه غواړي ته د پیغمبر په لار نه روان. د پیغمبر لار دا و، د پیغمبر کار دا و چې الله دې د پاره را لګلو لیوزره ول الدین کلی، چې د الله دین په ټولو دینونو غالب کړي. او ته کوم ځای ګرځې؟ تا چېرته دا سوچ هم نه دی کړی چې د پیغمبر کار دا دی چې د الله دین په ټولو دینونو غالب شي، هغې دپاره اړو قدم نه لي. نو دا د ابولهب لار ده که دا د محمد رسول الله لار ده؟ عبدالله تستوری یو صوفی دی، دا هغه قول قاضی عیاض په شفا کې نقل کړی دی او امام قرطبی رحمه الله تفسیر قرطبی کې نقل کړی دی. هغه وایي علامت حب الله تعالی حب القرآن، علامه د محبت د الله تعالی دا ده چې ستا به د قرآن سره مینه وي، قرآن سره به دې مینه وي. نن زبرګ د قرآن نه تښتي او صاحب ځان نه راته زبرګ جوړ کړي، نو چې ستا د الله د کتاب سره مینه نه ده، ستا به د الله سره مینه د کوم ځای نه راشي؟ دې ته محبوب خدا نه وایي چې د الله د کتاب نه تښتي، محبوب خدا هغه ته وایي چې د الله د کتاب سره مینه وي او د الله کتاب ته کښېني. دا مشهور صوفي دی عبدالله تستوری رحمه الله، دا هغه دی، هغه وایي او بیا وایي علامت حب القرآن حب النبي صلی الله علیه وسلم، علامه د محبت د قرآن دا ده چې ستا به پیغمبر و، ځکه دا په هغه باندې نازل شوی دی دا قرآن، او دا د پیغمبر جون دی ټول قرآن، دا د پیغمبر اخلاق او کردار دی دا قرآن. نو د پیغمبر دا کردار به دې خوښي چې ته وایې زما پیغمبر سره مینه ده، نو د پیغمبر دا کردار او اخلاق به دې خوښي، دا قرآن به دې خوښي. محبت د قرآن نښه څه ده؟ علامه څه ده؟ هغه محبت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او بیا وی علامت حب النبی صلی الله علیه وسلم حب السنه، علامه د محبت د نبی صلی الله علیه وسلم څه ده؟ هغه محبت د سنت طریقې د محمد رسول الله سره، او د محمد رسول الله سنت طریقه دا وه چې د الله دین په ټولو دینونو غالب او دا کار یې کړی. خو ته دا کار نه کوې او ته وایې زما نبي سره مینه نه، نبي کار نو دا ګورې دروغ دي. ښه د خولې په خبرو باندې د نبي کار نه کېږي تر څو پورې چې عملاً د نبي په لار روان شوی دی. موږ ټول د نبي د لارې نه لرې لرې یو، په ځان سوچ پکار دی او ژوند کې انقلاب راوستل پکار دی. قرآن دې دپاره وایو چې زموږ د ژوند تزکیه وشي، صفایي وشي، زموږ د اعمالو تزکیه وشي، زموږ د عقیدې تزکیه وشي، زموږ د اخلاق او د کردار تزکیه وشي. هسې مزې دپاره نه وایو، دې دپاره وایو چې زموږ پوره عمل په دې قرآن راشي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره اتباع راشي. ووایه ای پیغمبره ان کنتم تحبون الله، که چېرې تاسو چې تاسو محبت کوئ د الله سره، نو فتبعوني پس تاسو تابعداري وکړئ زما. ګوره دا نه وایي فتبعوني بالصلاة چې تابعداري وکړئ په مانځه کې، عامه خبره ورته وایه که د الله مینه غواړئ نو ما پسې راځئ، زما اتباع وکړئ او زما اتباع په څه کې وکړئ؟ په هر څه کې وکړئ. زما اتباع په هر څه کې وکړئ، په مانځه کې هم، په ډله بازۍ کې هم، په غم او په ښادۍ کې هم، او په سیاست او په حکومت کې هم زما تابعداري وکړئ. او موږ ځان له صیبه د ځان نه مې یو لوبه جوړه کړې ده، د ژوند تېرولو ځان له یو طریقه جوړه کړې ده، په خپله خوښه ژوند تېرو او د پیغمبر تابعداري نه کوو، نه په ډله بازۍ کې، نه په غم او په ښادۍ کې، او نه په سیاست کې او نه په حکومت کې. هر یو سړی صاحب ځان له په خپله خوښه روان، نو د الله محبت په دې نه ملاوي. هسې ځان کړول دي، هسې ځان کړول، هسې ژوند تباه کول دي، هسې خپل آخرت بربادول دي، هسې قبر ځان له د جهنم د کندو نه یو کند جوړول دي. په
پدې سوچ پکار دی اسې ځان له ژوند مه ضایع کوئ د الله رضا چې پکې نه ملاوېږي نو اسې ژوند ضایع کول نه دي پکار ټول ژوند به د نبي علیه الصلاة والسلام په رنګ کې رنګ کې الله به تا ته څه ملاوي د الله محبت به ملاوي یحببکم الله نو محبت به ساتي تاسو سره الله پاک د الله محبوب بشي ويغفر لكم ذنوبكم او دویم د نجات لار ښیي او به بخي تاسو ته ګناهونه ستاسو دا د اتباع دویمه فایده ده چې د رسول الله اتباع اختیار کړه الله به سره مینو کې د الله محبوب بشي او دویمه فایده به دا ملو شي چې الله به ګناه وبخي توبه وباسه د کبایرونه الله به کبایر معاف کړي او نیک اعمال به کې الله به صغائر معاف کړي والله غفور رحیم الله بخون کې دې او مهربان دې قل وایا اے پیغمبر دې تا اطیع الله پیروي کوي د الله د حکمونو ورته اطاعت وی تابعداري نه وي دغه اطاعت په اقوالو پسې مرادي او اطاعت په اعمال کې مرادي مدد اطاعت یو مخکې اتباع پسې کې په عمل قل وایا اے پیغمبر اطیع الله تابعداریو کې د الله او رسول او د پیغمبر فین تولوا پس کتا سمخ واړو د تابعداري د الله او د رسول نه نو فإن الله لا يحب الكافرين نو بشک الله نه خوښي کافران کافر دوه قسم دي یو کافر عملی یو کافر عقیدتن عقیدتن کافر خو به همیشه وي او عملی کافر دا به همیشه نه الله به روباسي خو الله نه خوښي دیم نه خوښي دله به عذاب ورکړي سو پورې چې الله وړي قل اللهم مالک الملک و اے پیغمبر اے اللہ اے اختیار مند د بادشاہ ہے تو دل ملک من تشا ورکه ته بادشاہي هغه چاته چې وغواړي ته وتنزع الملک ممن تشا او اخلی ته بادشاہي دا هغه چانه چې وغواړي ته وتعز من تشا غلبه ورکه ته هغه چاته چې وغواړي ته وتذل من تشا او ذلیل کے او کمزور کے آغا چال را چو غواړي تو بیدک الخیر ستا پلاس کے دے ہر خیر ان اللہ علی کل شیء قدیر انک علی کل شیء قدیر بے شک تو بہر یو سیز باندې قدرت لرون کی تولج اللیل تداخلش پی لرا فی النهار پروس کی و تولج النهار فی اللیل او تداخل روز لرا پشپا کی وتخرج الحي من الميت وتروباسي جوندي دمړینا وتخرج الميت من الحي وتروباسي مړی د جوندینا وترزق من تشاء بغیر حساب وترزق ورکه هغه چاته چې وړي ته به حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندینی سی مومنان کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مومنانونا ومن يفعل ذلك چاچو خداکار فلیس من الله بیشین نو نبی دی دا اللہ دا طرفنا فیشین پہس رحمت کی پہس تعلق کی الا ان تتقو منهم تقا حاک یری گے تاسود دی کافرنا تقاتن پیری دلو سرا نو بیا خیر دی کہ اظہار دا کفر کی ويحذركم الله نفسا او يري تاسو لرا الله پاک او د خپل عذابنا ويل الله المصير او خاص الله تا واپس کیدل دي تاسو قلوا اے پیغمبر دیتا ان تخفوا ما في صدوركم کتاسو پټوي هغه څه چې پزونو تاسو کې دي او تبدوه یا ښکار کوي غیلرا یعلم الله عالم دې پاغي باندې الله پاک ويعلم ما في السماوات وما في الارض او عالم دې الله پاک باغ سيزونو چې پاسمانونو کې دي او باغ سوچ پزمکه کې دي والله على كل شيء قدير الله په هر یو څه باندې قدرت لرونکی دی يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا باغ ورځ کې چې وبمومي هر یو نفس هغه څه عملت چې کړی وي د من خير د نیکینا محضرا حاضر وما عملت او هغه څه چې کړی وي د من سوء د بدینا نو تود لو ان بینها نو وخیبا کافر انسان چې کاش وی په میاز د کې
وبينه ومن دامد قيامة بعيدا مزلري ويحذركم الله نفسه يري الله پاک تاسو لرا د خپل عذابنا والله رؤوف بالعباد الله شفقت کوونکی دی او مهربان دی په خپل بندگانو قلوا يا پیغمبر ان کنتم تحبون الله کچریه تاسو چې تاسو محبت ساتئ د الله سره نفتبعوني پس تاسو تابعداریو کې زما يحببكم الله نو محبت کو کی تاسو سره الله پاک ويغفر لكم ذنوبكم وبخنبو کی تاسو ته د ګناهونو تاسو والله غفور رحيم الله بخښ کې او مهربان دی قل ويا پیغمبر دیتا اطیع الله پیرویو کې د الله د حکمونو والرسول او د پیغمبر فإن تولوا پس کدی مخواړو نو فإن الله لا يحب الكافرين بشک الله چې د محبت نه ساتي د کافرانو سره